سلامونه د ګروپ د سپیس ټولو درنو اوریدونکو او ګډونوالو ته مننه میخیل صاحب. کله چې پرون پر 15 بجې باندې متي الله د مسجد څخه راوځي نو بیا په خوشحال خان کې زموږ د کور مسجد دی. متي الله هر وخت مسجد ته ځي، د سهار 15 وخت لمانځه ته ځي، جمعه مسجد ته. نو دوی د مسجد مخ ته 2 موټر ورته درېدلي دي، د راپورته کړي دي او اول د ورته ویلي چې تاسو څوک یاست، ما ته ځان را معرفي کوي، کارت وښیاست. خو دوی زور کړی دی، زما مشر ورور راغلی دی، هغوی چې کله دغه کړی دی د په زور ولچک کړی دی، موټرو ته یې پورته کړی دي، 2 موټر ورسره دي، د دوی وسلوال دي. نو بیا زه کور نه وم، ماته خبر راکړی، ما ورته ویل چې زه خبرې کوم. نو ما خبرې د مشرانو سره را شروع کړلې. ډېرو مشرانو ته مې خبرې په 15 بجې باندې شروع کړې چې داسې یو قضیه پیښه شوې ده. مشرانو ته، مسؤلینو ته، ځینو وزیرانو ته چې وروره دا خبره چې دا غلط راپور چا درکړی دی، موږ د دې خلک نه یو. هغه پښتو متل دی وای اختر پټ میړه نه دی. دا فعالیتونه موږ د 2009 څخه کوو. په هغه وخت کې هم د موسی قلعه او سنګین د ټولو سیمو ته موږ تلو، د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې چې دوی وې هغه ته موږ تلو. د دې قطر د دفتر سره ما خپله خبرې کړې وې، د دې جهانګیروال صاحب دوی خبر دي چې دغه زموږ فعالیتونه وه، د بندو ښوونځیو خلاصون د هر افغان بچي دپاره د زده کړو حق، دغه زموږ هغه اساسي لومړیتوبونه وله. د قلمدار په مبارزه کې بیا موږ د عامه پوهاوي خلک ګوري، زموږ ټولنه بېسواده ټولنه ده، زموږ ډېره ټولنه چې د میندې او پلرونه بیچارهګان نه پوهېږي، هغوی ته به دا قناعت ورکوو چې خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي او د خپلو بچیانو لپاره ښوونځي وغواړي. تاسو پوهېږئ په افغانستان کې ډېرې هغه سیمې دي چې تر اوسه پورې، یعنې د تاریخه چې دا سیمه شوې ده، هلته ښوونځي نشته، هلته د خلکو د بچیانو لپاره زده کړه نشته، ټول محروم دي، د یوه مخه محروم دي. نو د دې محرومیت لپاره چې موږ بېسوادي ورکوو، هدف دا دی چې موږ د ولسونو سره کار وکړو، د کورنیو سره کار وکړو، د مشرانو سره کار وکړو، د ملایانو سره کار وکړو، د پوهانو، دغه خپل ځوان قشر دا ټول دې ته واچوو چې ډېر اتکا باید موږ پر ټولنه وکړو، تر څو چې عام ذهنیت موږ جوړ کړو، تر څو چې موږ زده کړې ته لار خلاصه کړو او زموږ راتلونکی نسل موږ په زده کړو سمبال کړو، تر څو چې دغه میندې او پلرونه ټول په دې باندې قناعت وکړي چې زده کړه د هر ماشوم اساسي حق دی. یعنې تر لکه غذا چې د دوی ضرورت دی، همدغسې دا زده کړه د ماشومانو دا حق دی. ولې دا کار باید د والدینو سره وشي، ځکه موږ یو دغسې د دنیا په څېر یو پرمختللې ټولنه نه یو لکه نوره دنیا چې ښوونځي مستقیما د مور او پلار سره د والدینو سره په تماس کې ده. زموږ به ټولنه، زموږ به مثلا ادارې دا کار کوي، زموږ به فعالان دا کار کوي چې راځي به د ټولنې سره به کار کوي، هغوی ته به مثلا تبلیغ کوي، هغوی ته به نصیحت کوي. موږ د دې لارې تبلیغیان یو، پر دې حق باندې اوس هم ولاړ یو. موږ په 34 ولایتونو کې د خلکو سره کار کړی دی او په ضمن کې دا هم وایو ټول سفارتونه، افغان حکومت، ټول دا فعالان، هغه وزارت اقتصاد، هغه معارف، که موږ په خپل ژوند باندې د چا څخه پروژه اخیستې وه، بیا موږ ملامت یو. صرف د یوې پروژې چې خپله ما اخیستې ده، هغه هم د NRC سره 6 میاشتنی زما پارټنرشپ و چې په هغه کې ځینې ښوونځي مې خلاصې کړي دي، علنا وایو. او نورې هغه د سفارتو پیسې چې چا اخیستې هغه خلک معلوم دي، هغه چې نورې اخلي هغه معلوم دي. زموږ فعالیتونه علني دي، اوس مې هم کړي دي، بیا یې هم کوو، دا مې حق دی. د دې حق څخه انصراف نه کوو تر څو چې موږ خپل ملت ته خپل اساسي حقوق پیدا کړو. او دا د هر چا سره د خبرو د لارې، د تفاهم د لارې. موږ د پروژ کال راهیسې دا بحث راپیل کړی دی د ملت په سطح او همداسې د دوی د مسؤلینو په سطح باندې چې وروره زده کړو ته اجازه ورکړو. موږ دا د دنیا د خوشحالۍ دپاره، د دنیا د خوشحالۍ خبره نه ده چې څوک به د دنیا خوشحاله کړي، دا زموږ د حق خبره ده. د حق خبره به سپینه کوو، دا به په ډاګه کوو، خپل ملت ته هم کوو، دنیا ته هم وایو چیرې چې محرومیت دی، چیرې چې بېعدالتي ده. د دې بېعدالتۍ په وړاندې موږ درېدلي یو او ولاړ به یو. نو همدغه مې پیل کړی دی دا چې کله جمهوریت سقوط کړی دی، موږ خپل فعالیت بیرته راشروع کړی دی. اول د کونړ سیمې سفر کړی دی مشرانو ته، په ضمن کې موږ چې دا 14 لکو ماشومانو ته کومه کارتاسیه ویشلې ده، دا ټول دغه افغانان ده، لکه تاسې چې یاست د دغه خلکو ده. موږ راټوله کړې ده، موږ زحمت شلی دی. یو تجار ته مو ویل دي چې وروره دا ترانسپورټ یې پر تا، یو چا ته مو ویل دي چې وروره دا کارتاسیه یې پر تا، دا مې دغه خپلو غریبو بچیانو د دې هېواد ته موږ رسولې ده او دا به بیا هم رسوو.
دا ځکه چې تاسو پوهېږئ زموږ ټولنه دومره غربت دی. باور په خدای وکړئ که 10 افغانۍ د یوې کتابچې داسې کورنۍ چې خپل بچي ته خپل ماشوم بچي ته دغه د لڅو افغانۍ یوه کتابچه واخلي، زه قسم دغه روژه دې زما په شا نه راځي کې درلودلې ډېرې کورنۍ. موږ چې ورکړې ده زموږ هغه احساس چې کوم و هغه مو نور قوي سوی دی چې یاره بابا موږ خو د یو غریبې ټولنې سره د یو غریب کشر سره موږ مرسته کړې ده. ځکه موږ 34 ولایتونو کې ما او متي الله 2 په 2 سره تللي یو. په دې کې موږ حتی داسې ځایو ته تللي چې ولاکه زموږ سره د جیب کرایه هم وه، د یو بل چا په شپې هم په داسې سیمو کې پاته سوي وو چې د هلته به ډېر خطرناکې سیمې به خلک بلدان امنه دي. موږ هغه ټولې ناامنۍ، خوارۍ، لوږدې، تندې د دغه ملت لپاره پر ځان وړي دي، بیا یې هم وړو او احسان هم پر دې ملت باندې نه اچو. دا د دې ملت پر موږ باندې حق دی. موږ دلته زده کړه کړې ده، دا د خپل راتلونکي په خاطر باندې د خپل اولاد چې څومره زما اولاد پر ما باندې حق لري، ټولنه هم همدومره حق لري چې هغوی همدومره سنبال کړم تر څو چې په ټولنه کې عدالت او مساوات تطبیق سي، چې زما بچی حق لري د بل بچی هم لري، که زه خوږېږم بل هم خوږېږي. نو د دې دپاره د دغه عدالت دپاره موږ دا کار کړی ورونو. دنیا ته هم وایو، ټول اسلامي نړۍ ته هم وایو، ټول بشري نړۍ ته هم وایو، که څوک زموږ سره حساب لري، زموږ دفتر معلوم دی، زموږ کور معلوم دی، را دي سي د په سوله ییز ډول دي زموږ سره کښېني او موږ دې ور وغواړي، موږ خبره ورسره کوو ستاسې په ګډون باندې د دغه د ټولو افغانانو په ناسته باندې که دلیل را سره وایي، که موږ ملامت سو بیا موږ یوه خبره هم نه کوو. کومه سزا چې دغه ملت موږ ته راکوي دې خلکو موږ ته اعلان کړه، هغه هره سزا موږ پر ځان باندې وړو، موږ ملامت یو. حتی زه حاضر یم چې کوم بد کار ما کړی یا زما ورور ما ته را معلوم دی، دار ته زه حاضر یم، په دار مې لیکي، دا ټول ملت علني وایم په دار مې لیکي او د مرګ هم ولاکه بیرېږم. داسې باور وکړي هغه دغه ځینې کسان اوس د زما ویډیو ویلول ما دا کندهاری پښتون یم وچ ولاړ یم په دروې خبرې ولاکه تېر سم، که مو په دار کوي که مو هر څه مو کوي. دغه زموږ کارونه وه. سل هغه ښوونځي چې د مختلفو لاملونو له وجې باندې بیا موږ د قومي مشرانو سره خبرې کړې دي، موږ افغان دولت دې ته جوړ کړی وو، موږ د همدې طالبان سره خبرې کړې دي، موږ تللي یو، دا مې عملاً خلاص شوي دي. تاسو ما د متي الله ټویټر ته ورسئ، هلته عکسونه لیدلی شئ چې موږ قومي مشران راټول کړي دي او معارف مې په دې مکلف کړی دي. هغه ډاکټر صاحب شینواری دي، هغه وزیران دي، هغوی باندې موږ څومره فشارونه راوړي دي چې زموږ یوه ښوونځي هم باید بنده پاتې نه سي. یوه ښوونځي هم په افغانستان کې چې بنده پاتې کېږي، چې په کومه سیمه کې زموږ ښوونځی نه وه، زموږ ملت موږ ټوله بدبختۍ ته ځو. که په بدخشان کې تړل کېږي، که په تورخم کې تړل کېږي، که په اسلام کلا کې تړل کېږي، که په بولده کې تړل کېږي، دا زموږ شعار او هر څوک چې تړي دا زموږ د راتلونکي زموږ د بچیانو دښمن دی. ملت ته مې ویلي چې ستاسو دښمن هغه څوک دی چې ستاسو د اولاد ښوونځی ستاسو د اولاد پر مخ تړي. دا د ملت دښمن دی. دا موږ هم وایو، اوس هم وایو، هغه وخت مې هم ویل دي، بیا هم وایو. دا ټوله باید راسره ومني. سل عملاً ښوونځي موږ خلاص کړي او دغه 2000 بند ښوونځي چې وله د دې غږ موږ راپورته کړي، دا غږ موږ ورسوئ، دا غږ موږ جهاني کړي او موږ یو طبقې ته یو ځوان کشر ته دا ور وپاموله چې زموږ سره یو لوی ظلم شوی دی، زموږ یو راتلونکی نسل یو بلې بدبختۍ ته تللی دی. راځئ په دې باندې په ګډه کار سره وکړو. د هر چا سیاسي لاره خپله ده، په سیاسي لاره باندې موږ د هیڅ چا کار نه لرو. دا د هر یو انساني حق دی، دا د هر یو انسان بشري حق دی چې پر کومه سیاسي لاره باندې ځي، دا د هغه حق دی، د ځان ته انتخاب کړی ده. ولې د معارف په لاره کې موږ د مشرانو ته موږ ویل د عمومي اجماع مسؤلیت دی، چې ضرورت دی چې موږ ټوله هغې ته باید مسؤول واوسو او د معارف په لاره کې ټوله سره یو سو تر څو هر بچی سنبال. نو زموږ دغه فعالیتونه د 2009 څخه روان دي، د نن څخه نه دي. موږ ډېرې دغسې مثلا ډېرې دغه مافیایي کړي وو، دا رالې په دې کې دخیلې سولې. موږ د هغو د ډېرو اخطارو څخه موږ نه وېرېدلي یو، نه وېرېږو، نه د وېرې خلک پر میدان ورته ولاړ یو، پر میدان ورته درېږو او ورته ویلي مې چې بابا ته دغه اخطارونه دا شیان اخواته که موږ راځو دلته د دې ملت سره کار کوو. دا اخطار بل چاته ورکړه، هغه چاته ورکړه چې هغه پر دې مرګ پر دې شیانو باندې ایمان نه لري. زموږ په دې ایمان دی، زموږ باور دی چې موږ یو وخت مرو. نو دا د 2009 څخه په دې سیمه دغه طالبانو سره مې خبرې کړي. دغه طالبانو هغه ملا ګل اغا دغه د بانک رئیس دغه په سنګین کې ناست و چې زه د مولوي شهاب سره ورلم، زه ناست وم، دغه جنګروال قطر تر مسؤل دی، ما خبرې ورسره کړي. دغه اسدالله فرید دی چې موین د لوړو زده کړو دی، په 2013 کې ما خبرې ورسره کړي. زه ورغلی یم
یو سر ورغلی یم، یوازې ورغلی یم، خپل شخصا زه ورغلی یم، په هغه وار مطیع الله نه ورسره. نور دا سیمو سره هغه دي په شمال کې تاسو دغه سره خبرې وکړئ، څوک هغه ځای ته ورتللی نه سوه، نن یې ماته زنګونه ول دا څنګه پېښه شوې ده. هغه وخت زه ورغلی یم، ورته ویلي چې ورور دا زموږ کار دی. خلک د خپلې سیمې خلک نه سو تللی، خو موږ د دې ځای روان وو، په هغه سیمو کې مو کمپاین کاوه، د خلکو سره مو دغه کولې، خبرې کولې. نو نن پر دا اوس چې مثلا موږ د چا سره کښېنو، د سفیرانو سره کښېنو، د دنیا سره کښېنو، دنیا ته وایي، خپل ملت ته وایي، فعالانو ته وایي دا زموږ حق دی، دا زموږ حق څوک نشي اخیستلی. که موږ د یو نظام پر وړاندې بغاوت کړی دی، راځي چې موږ ته کښېني. که ته وایې چې دا سفارت دی دی کښېني، دا یو نما ده دی کښېني، نو بیا دا د یو نماو د دې سفارتو دروازې وتړئ، د دې دغه وتړئ. افغانان حق نه لري چې هلته ولاړ شي، یا یو نما دلته حق نه لري چې دلته بیا مرسته وکړي، یا نور ادارې دلته حق نه لري چې هغه سفارتونه خلاص کړي. موږ د دنیا سره د اړیکو ضرورت بیا نه لرو. که ضرورت وي دا زموږ حق دی چې موږ خپل مشکل د دنیا سره شریک کړو. دا حق موږ ته خپلو ټولو مدني قوانینو راکړي. دا مدني قوانین د جهاني مدني قوانین چې دي، دا قوانینو موږ ته راکړي دي، په دې حق باندې موږ دغه یو. که وایي چې مثلا په اسلام کې موږ ته کولی شي، هر څوک کولی شي، راځي یو ملا دې کښېني، زه ورسره دلیل وایم چې دا ته ورسره کښېنې، دا زما هم حق دی، زما او ستا هېڅ فرق نشته، زه انسان ته انسان، زه مسلمان ته مسلمان، ته افغان زه افغان، دا زما هم حق دی. زما ته به د کار زمینه برابره، ما ته به ژوند برابره، که ته نظام ځان ته وایې، که ته هر څه ځان ته وایې، دا زموږ دا ستا مسؤلیت دی سړی. دا کم تعهدات چې نن تا ورکړي دي، پر دې باندې 0.0000000. ته د شپږم پورې د نجونو اجازه ده، ګورې د حکومت خبره تعهد کېږي، تعهد ګرځي چې هغه باید یو حکومت پلي کړي. دا د ملت ته وعده ورکول تعهد دی د حکومت. راځئ څو پلي شوی دي، که تا پلي کړی نه دي، زه مجبور یم چې تا ته ووایم چې ته څو بېسوادي زما په ټولنه کې، زما په ملت کې ختموې. ته خو نه ختموې، دا خو نه ختمېږي، ځکه زما ملت خو بیرته بېسواده پاتې کېږي، زما بچیان خو بېسواده پاتې کېږي، زما راتلونکي میندې خو بېسواده پاتې کېږي د دې وطن. داسې خو زه نه شم درسره کولی چې زه ستا پر تعهد سربیره چې تا ورکړی دي، زه هغه تعهد هم چې تا خبره کړې نه، ستا تعهد دی لکه د قانون اساسي کوم خبره چې ماده ګرځي، ستا خبره داسې ماده ګرځي سړی. دا خبره باید دغه عملي کې وروره. حکومت یې که نسي عمل کولی، اقتصادي ستونزې لري، نور ستونزې لري، دنیا ته ووایه. دنیا ته دا اوس ګوري، مطیع الله تللی و، اروپا ته تللی و، په اروپا کې به ځینې مخالف نظرونه هم وه. موږ ویل چې د افغان ملت سره باید کار وشي، افغانان دغسې پرې نه ښول شي، افغانان سره باید په بیارغونه کې کار وشي، په معارف کې کار ورسره وشي، په صحت کې کار ورسره وشي. دا خبرې خو کوو، بیا هم کوو. که نه کوو نو خو دغه دا دفترونه وتړئ. ولې په څه معنا باندې و خلکو، ولې سپینه خبره موږ نه کوو؟ نو دغه خبرې وې وروره. دا یو څه که په ډېر بخښنې سره که زه تاسې د طالبانو د چارواکو سره خبرې کړې دي په دې وروستیو کې، هغه مهاله چې تاسې ویډیو خپاره کړل هغه وروسته کومه خبره کړې ده طالب چارواکو سره؟ ما پرون ذبیح الله مجاهد صاحب ته پیغام پرېښوی، او د نورو لارو مو د کورنۍ چارو وزارت ته د مختلفو لارو کرزي صاحب دی او نور مشران، قومي مشران چې په ولایتو کې موږ کار ورسره کړی دی، د هغو د طریقه څخه هغوی پیغام ورسوئ چې ورور داسې مسله ده. بیا د اطلاعات کلتور وزیر د طریق څخه او دغه د ځینې ادارې چې ملګرو روابط درلود، هغو ټول ته موږ دغه ورسوي. خو کله چې دوی منکر سول، نو بیا زه مجبوره سوم، اجازه ما ورکړله چې وروره ټیم ته، د ملګرو ته، چې وروره خدای مه کړي چې وروره اوس موضوع چې شته، دا خو داسې یو چل شوی دی، یو څوک یې لکه اختطاف کوي چې داسې چل زما سره کړی دی، زما د ورور سره کړی دی، هغه طرز د وړلو دا نه دی. نو بیا مو دا مسله را رسنیزه سوله، رسنیو کې ټولو ملګرو همکارانو کومک وکړي تر څو چې دا موضوع رسنیو کې خو ویسا صاحب، رسنیو کې خو کرزي صاحب د افغانستان ډېری سیاسیونو حتی بهرنیو هیوادونو هغه خپل غبرګونونه درلودل. طالبان له دغه نیونې وروسته دا اوس چې تاسې ته مجاهد صاحب کوم ځواب درکړه که درې نه که، مثلا لږ دا اوس بي بي سي سره دغه خبره منلې چې مطیع الله ویسا د دوی استخباراتو نیولې او د پښتنو چا تماس در سره نیولی؟ په ډېر بخښنې سره میاخیل صاحب، پرون زه
ټوله شپه ویښ وم. ما فقط 2 ساعته خوب هم نه دی کړی. د پرون راهیسې ویښ حتی روژه ماتو د پیشلمۍ مې نه دی کړی. اوس مې یو ګوله ډوډۍ دا مخکې وخوړله چې دا ستا سپي ته راتلمه. جواب یې ماته نه دی راکړی. میسج مې ورته پرېږدی. بیا مې اسدالدین ته ویل ما ته میسج ورته وکړه. هغه ویل نه ته میسج ورته وکړه تا ته ژر جواب درکوي. ما ته جواب را نه کړی. بیا مو نن مازدیګر بیا دغه ته د بهرنیو چارو وزیر ته میسج پرېښوی چې وزیر صاحب ته دغه مشرانو ته ووایه چې دا موضوع په حل کړي. دا موضوع راځئ په تفاهم د لارې. زما کور دی، زموږ لار ده، دفتر مو دی. موږ در وغواړئ مشران به درسي دا خبره به در سره وکړي. وروره ته څه ملاحظات لرې خپل ملاحظات یې زموږ سره شریک کړي. موږ به درته ووایو چې وروره دغه شی دی دغه شی دی، موږ دغه شی موږ غواړو، دا موږ کوو، دا موږ کړی دي. او ته به هم خپل ملاحظات را سره شریک کړې. دا به په سوله ییز ډول باندې حل کړو. نو سکرټر یې ماته وویل زه ژر خبر در کوم، ژر دا پیغام ورسوم. نورو اوس هغه ځینو مشرانو هم دا پیغام ورسولی او ځینې نور مشران منتظر دي چې راسي د دې دغه سره کښېني. د مسؤلینو ته وایي چې وروره دغه کار مو غیر اصولي او غیر مسؤلانه کړی دي. نو دغه یعنی تاسې تماسونو ته ځواب نه دی ورکړل شوی له پرون راهیسې تر هېڅ ځواب نه 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 نه. کوم چا چې ما یو چا ته جواب ورکړی هغه ویل موږ خبر نه یو په بل طریقه. هغه بیا ماته ویل دا خلک داسې خلک دي سړی چې دا هر سړی ځان ناګاره چې یوې وړې بل وایي چې زه خبر نه یم. مال وګورئ خو یو پوښتنه او ګروېږنه خو به یې خو یو اداره ماته خبر راکړه. اقلا موږ د کورنۍ په ډول باندې خو دومره مطمئن سو چې سړی ستا سره دی، چې سړی کومې ادارې وړی دی. ماته خو به هغه ذهني تشویش نه وي. زه خو به په ذهني ډول باندې ناارامه نه یم، زما کورنۍ خو به ناارامه نه وي. خو په هغه سره بیا یاره دی سهار راغلی دی زما پر کور باندې بیا راځي چاپه وایه او شاوخوا کور محاصره کوي. په کور کې زنانه دي، په کور کې لوېدلی، زما ورونه به لاسونه ورتړي او د مطیع الله موبایلونه چې کور پاتې دي هغه په زور وړي. ګورئ دا خو په اصولو کې په مدني قوانینو کې دا شی نشته چې د چا شخصي پروفایل وړي. امنیت یې پوښتنه کوي، په امنیتي لحاظ به کوي. داسې نشي کولی چې ته زما موبایل هم وړې پر چیش باندې شک لري. هغه رقم شک چې هغه به وایي چې دغه دی که هغه د ریکارډ موجود ریکارډ را ایستلی سي هغه راوباس. مګر داسې خو نشي کولی چې ته به زما هر شی زما شخصي پروفایل ته ننوځي. ګورئ دا خو غیر اصولي ده دا خبره. ته باید ویسا صاحب ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې حکومتونه د عامه نظم لپاره نیونې کوي خو په وینا یې له چا سره اضافي نه کېږي. دغې خبرې لږ تر لږه څومره د ښاغلي مجاهد په دې خبرې تاسې اطمینان لرئ یا باور یې درکړی چې همدغسې به والله کېږي؟ زه ډېر د تعصب ځای دی چې مجاهد صاحب دا خبره کوي من حیث د یو مسلمان چې دا خبره دی کوي چې دی وایي چې عدالت د کچېرې د یو څوک نیول کېږي هغه د نیولو طرز یې باید معلوم وي. د کردار طرز باید د حکومتونو معلوم وي چې په څه ډول باندې وړم، پوښتنه ګروېږنه کوم، کورنۍ ته اطمینان ورکوم، یو چا ته جواب وایم. هیڅوک دا نه وایي په دنیا کې دا کېږي. حکومتونه دغه کوي، نیونې کوي پر یو چا باندې چې مثلا کوم الزام هم لګېدلی وي مشهود مستند دغه په موجودیت کې، اما د شک په صورت کې دغه شک په اسلام کې ناروا دی. دا شک ګورې په اسلامي لحاظ باندې چې ته شک کوې دغه شک حرام دی. تاسې وګورئ شک په ډېر شان کې په اسلام کې نشته. که په ډېر شان کې موږ شک وکړو خو ډېر خلک د اسلامه وځي. نو په دغه لحاظ باندې شک هم سمه خبره نه ده. نو ته چې د شک په بنیاد باندې راولاړېږې زما ورور او په داسې ډول باندې وړې چې هغه مثلا ډېر د اصولو خلاف دی، لکه یو څوک چې زه اختطافوم په زور باندې شاوخوا خلک پر راګرځم، څه کیسه ده؟ دا خو غیر اصولي دی. وروره ته داسې وکړه زما سره کښېنه، راسه زما کور ته راسه، دفتر ته راسه، کور مې در معلوم دی، ځای مې در معلوم دی، ټلیفون شمېره مې در سره شته، ټیم مې پېژنې، خلک مې پېژنې، د کړنو مو خبر یې، سفارت ته ځم، ما مطیع الله سفارت ته رساوي دا د اروپایي اتحادیې د دې دغه ولاړ وه د عکس یې د مطیع الله اخلي. ما ورته ګوره د ویډیو اخلي. دی ورشواسه هغه ته ویل وروره ته دا زما عکس مه اخله، ته یو څو دقیقې ودرېږه چې زه راوځم، دا زه تصویر خپله شیر کوم، دا سپټه موضوع نه ده. دا ما خپله مطیع الله اروپایي اتحادیې سفارت ته وروستۍ دغه د رفیع الله سره یې کتله، د اروپایي اتحادیې کومه سفیره چې ده. نو چې زه کښېنم زه یې شیر کوم. دا د جاسوسي هیڅوک نه کوي. بابا د جاسوس نوم په میلیونونو څوک خلک پر ځان قبول کړي. دوی د مجاهد صاحب د خپل سرو فعالیتونو خبره کړې ده، وایي تاسې حکومت په جریان کې کړی نه و. نو کله چې د طالبانو حکومت په کابل واکمن شول تاسې ورسره خبره کړې وه؟ ما عریضې ورکړي دي، معرف ته مې عریضې ورکړي دي. ګورئ ما ته امر لرم
د دغه ما خپل امر اخیستی دی د زموږ ګرځم د ښوونځي ګرځم د خپل امر ما په خپل لاس اخیستی دی ورغلی یم اطلاعات کلتور ته ورغلی یم مجاهد صاحب نو خیرخوا صاحب نو هغه د احمدزی صاحب شاید دغه نورو فعالیتونو په باره باندې چې موږ کوم فعالیتونه کوله معرف ته ورغلی یم عریضه مو ورته کړې ده چې دغه فعالیتونه موږ کوو وروره امر راکړه عریضه تر اوسه پورې پرته ده عریضې مو ورته کړي دي وروره داسې هم نه دی چې موږ دا کارونه په پټه باندې کول ویسا صاحب ډېره مننه راسره اوسئ ننګیال صاحب تاسې د ویسا صاحب خبرې واورېدلې بله ډیره مننه ګورئ څو خبرې دي د ویسا صاحب خبرو کې یو دا خبره کول چې ګویا موږ پروژه نه ده اخیستلې موږ له کوم سفارته پیسې نه دي اخیستې نو بنا موږ مجرمان نه یو څه مشکل نشته مبارزه کې باید دومره د کمترۍ احساس ته راټیټ نه سو له یو پروژه اخیستل جرم نه دی پیسې له کوم سفارت نه مرسته ترلاسه کول په افغانستان کې فعلا سفارتونه نشته خو ځینې بنسټونه شته چې هغه کار کوي او تاسې ګورئ هره اونۍ 40 میلیونه ډالر لیږل کیږي افغانستان کې او د بشري مرستو په نامه لیږل کیږي او دا په یوازې دې دپاره نه لیږل کیږي چې په خلکو ډوډۍ وویشل سي یوازې دې دپاره نه ده چې خلکو دپاره نورې مرستې وشي دا د ښوونې روزنې په برخه کې هم کیږي او دا یو بنسټ و چې هغه د ښوونې روزنې په برخه کې کار کوو په ماشومانو کتابونه او قرضاسیه تقسیموله دی حق لري چې دی پیسې واخلي دی حق لري چې دی پروژه واخلي دا کوم جرم نه دی اصلا د خصوصي هغه چې دي انجوګانې یا مؤسسات چې په هیواد کې جواز اخلي او د اقتصاد وزارت سره او د عدلي وزارت سره ثبتېږي د هغې کار چې دغه کار هم دغه دی چې دی افغان دی خپل هیواد ته چې دی د نورو هیوادونو نه مرستې راجلب کړي دی کار وکړي او د دولت یو سره یو سپورټینګ دغه پاتې سي یو انسټرومنټ پاتې سي دی کار وکړي مثلا ځینې کارونه چې د دولت مکلفیت دی او هغه پکې پاتې راځي یا نشي کولی یا نور محدودیتونه ولري نور مشکلات ولري هغه دغه مؤسسات چې دي هغه یې پوره کوي او دا په ټوله دنیا کې شته په ټوله دنیا کې چې دي بنسټونه کار کوي ننګیال صاحب په ډېر بخښنې سره زه د یوې خبرې ترمیم کوم دلته څه رسنۍ او دغه ټول په انتظار کې دي د هغو خلکو جوابونه ما نه دي کړي دا خبره چې غلط تعبیر نه سي زموږ هدف د پروژې د نه اخیستلو څخه یو شی و هغه دا و چې په افغان ټولنه کې موږ والنټیریزم دپاره د خیر د رضاکارانه فعالیتونو پر بنیاد باندې موږ دا ټولنه او خپل فعالیت راڅرخولی وو کنې د پروژې موږ هیڅ وخت مخالف نه یو پروژه د ټولو حق ده چې باید تطبیق سي ولې په د پروژې موږ مخالف هغه وخت و چې تطبیق کېدلې به نه ډېرو کسان چې مثلا پروژې نه اخلي همدغسې ورکوي موږ د دې شي مخالف وو دا بیا مخالف اوس په تېر کې مخالف وو اوس چې کومې روان دي او دا کومې چې دغه نوي انجوګانې دوی ورته جوړوي د دې مخالف یو زموږ فقط د یو افغان والنټیریزم چې موږ په ټولنه کې درلودی د وخت څخه په دغه باندې زموږ کار و چې موږ یو د رضاکارانه فعالیت په ټول افغانستان کې ولرو ځکه چې موږ ډېر وخت به دنیا موږ ته فنډ نه راکوي د دنیا فنډ به نه افغانستان دومره تر هغه ظرفیته پورې نه دی رسېدلی چې موږ خپلې پیسې ولرو نو راځئ چې د خپلې ټولنې لپاره په رضاکار ډول باندې په خپل فنډ باندې د افغانانو په فنډ باندې د افغان تجارانو په فنډ باندې چې د قلمدار ټول فعالیتونه سوي دي دا د همدغه خلکو لکه تاسې لکه دا ملګري چې دي د دې خلکو په فنډ باندې سوي دي د دې خلکو په پیسو سوي دي د دې خلکو په یوه کتابچه او په یوه قلم باندې سوي دي چې یو قلم یو کتابچه دا موږ ځینې راټول کړي تاسو موږ په جمهوریت کې تاسې شهیدان اوس چې موږ به د خلکو راټولوله یو کتاب زه پسې تلم د خلکو به مې راټولوئ موږ به پسې تلو راوړل یعنې موږ د پروژې مخالف نه وو پروژه مو دلته دغه نه ده موږ د یو افغان والنټیریزم پر نظریه باندې ولاړ یو شی په دې ټولنه کې را جوړوئ نو که ماته اجازه وي زه یو څه نور ملګري منتظر دي زه به ولاړ سم او مننه ویسا صاحب زموږ تفاهم همدغسې و ډېره مننه کور مو ودان لږ تر لږه هغه موږ ته هغه لوی انځور راکړه موږ به بحث وکړو ډاکټر صاحب که تاسې خپله خبره تکمیلوئ بیا به وضاحت ورکړو زموږ هدف دا و چې پروژه اخیستل حتی دا دوی چې ولنټیر کار کوي رضاکاره په افغانستان کې په ټولو ولایتونو باندې ګرځي دا خو نور خبره ده خو که نهایت کې دا کار دو کړی هم وي دو پروژه هم اخیستې وي دو فنډ هم اخیستی دا کوم جرم نه دی دا د هېڅ دا په معمول دی په ټوله دنیا کې او دا خپل عملا طالبان یې اخلي نو دا مرستې اخیستل چې دي د یو مملکت کې د خلکو د سوکالۍ او د خلکو د خیر او فلاح دپاره دا کوم جرم نه دی په دې بنا دا باید کوم دلیل
پاتې نسی. یوه خبر. بله خبر دا چې د دوی کور ته دا خلک تللی دي او کور ته ځي او هلته د هغه تلیفونونه راخلي، د هغه کتابونه لټوي او د هغه المارۍ خطا کوي، بیا خلکو ته توهین هم کوي، د هغه د دوی د خبرې په اساس باندې چې وارننګ هم ورکړی، د هغه هلته سپکاوی کوي. دغه شیان چې وي دا د مسؤل حکومتونو کارونه نه وي، دا د بدماشۍ ډلې عموما